السلام علیکم دوستانو، تاسو ته د اختر بلاګ کې ښه راغلاست وایم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند به مو هم په خیر او خیریت سره روان وي. اول خو تاسو ټول ته تیر شوی اختر ډېر مبارکي وایم او الله دې وکړي چې روژه مو په خیر سره تیره کړې وي او د اختر ورځو نه مو هم خوند اخیستی وي. اختر مو په خوشحالۍ سره د خپلې کورنۍ، دوستانو، خپلوانو سره تیر کړی وي. مونږ هم شکر دی د الله په فضل او کرم سره روغ او جوړ یو. روژه او اختر دواړه مو خیر خیریت سره تیر شول. په دې ولاګ کې به تاسو سره د اختر د ورځو ویډیو شریکه کوم. لکه څنګه چې روژې نه مخکې همداسې ټول کور مو پاک، نو اختر ته مو هم دوباره هر څه پاک صفا کړ او د روژې کوم ډیکوریشن شیان چې وو هغه مو ټول دوباره پیک او جګ مې کړ چې کال ته بیا دوباره د خیره وباسم. ماسخوتن نو تقریبا 8 بجې وې چې زه او مشره لورکۍ مې لاړو خور کره مې چې نکریزې راته ووهي. زما خپله نکریزې ډېر خوښیږي او اختر خوند هم همدې نکریزو، ښایسته جامو، بنګړو او داسې نور شیانو کې وي. نکریزه مو چې ووهلې بیا د شپې 11 بجې وې چې ځان مو کور ته ورسوه. بیا نو نور کارونه نه کېدل ځکه چې نکریزې وهلې وې او دې دپاره چې ښه رنګ وباسي نو زر مې ونه مینځل او بل دا چې هغه دومره زحمت ویستې وه نو رنګ خو یې باید ویستې وی. سهار چې له خوبه پاڅېدمه اول مې ژوند ملګري ته هر څه تیار کړه چې د اختر لمونځ ته لاړ شي. بیا مې د ټولو کالي تیار آماده کړل او تخت باندې مې کېښودل تر څو هر یو خپل کالي واخلي او واغوندي او په عذاب نه شي. او تصادفاً زموږ ټولو کالي سږکال په یو رنګ کې وو. البته دا مو پلان کړی نه و ولې تصادفاً ټولو کالي یو رنګ شول. په دا ویډیو کې رنګ صحیح نه ښکاري ولې بیا هم دا ټول یو بل ته ورته دي، فقط لږ تیز او لږ کم رنګ دي ولې رنګ هم دا یو دی. سهار چای نه بعد مو بیا ځان تیار کړ او لاړو پلار کره مې چې اختر مبارکي وکړو او هغه ځینې په یو ځای لاړ شو نیا کره مې. هغه زموږ مشره ده او موږ هر کال اول د هغې دیدن ته ځو او هغې سره اول اختر مبارکي کوو. ورپسې نو یو دوه ځایه نور هم لاړو تر څو اختر مبارکي وکړو. بیا نو شپه هم شوه بیرته راغلو کور ته او په سبا بیا پلارجان دوی مې زموږ کور ته راتلل نو ما هم یو څو شیانه جوړ کړل. زه اختر کې عموما دوهمې یا هم درېیمې ورځې ته تیاری نیسم ځکه چې ما نه مشران ډېر دي نو اول ورځ کې عموما زما نوبت نه رسي او یو څو ورځې مخکې نه کیک او کلچې او داسې نور شیان تیار جوړول او ایښودل زما نه خوښېږي ځکه چې خوند یې بدلیږي یا کلچې او کیکونه وچیږي نو زما خوښېږي چې هر څه تازه تازه جوړ کړم. نو همدې دپاره مې اول لږ مانچې جوړې کړلې چې دا یو هغه خوږونه دی چې عموما د ټولو خوښېږي او اختر کې زه تل داسې شیان جوړوم چې که پاتې هم شي نو موږ خپله یې هم وخورو او ایسته ونه غورځول شي. د مانچو جوړولو دپاره مې لږ کوچ په یو دیګ کې واچوه او پرېښوده چې ښه صحیح ویلې شي. ورپسې مې بیا مانچې پکې واچولې او څو دقیقو دپاره مې سرې کړلې. دا چې مانچې تیارې سرې شوې وې نو ډېر سره کولو ته اړتیا نه وه، فقط یو څو دقیقو دپاره مې سره کړلې. بیا مې پکې شیدې واچولې او دیګ مې ښه صحیح وښورولو. ورپسې بیا ړنګ پیروی کانډنس ملک هم پکې واچول او پرې مې ښودل چې جوش شي. تر هغې مې بیا بادام، پسته او چارمغز میده کړل، دا مې هم په دیګ کې واچو. هیل او بوره مې هم واچوله. بیا مې نو تقریبا 20 دقیقو دپاره جوش کړ چې دا بیخي اماده شي. ورپسې مې نو منقل ګل کړو، مانچې مې پرېښودلې چې ښه صحیح یخې شي. دې نه بعد مې بیا زما د خوښې خواږه یعنې د جوارو کلچې جوړې کړلې. دې کلچو جوړولو دپاره مې اول 3 دانې هګۍ، یوه پیاله بوره په یو کاسه کې واچول او یو لاسۍ مکسرک سره مې ښه سره مکس کړ تر څو دا بوره حل شي او دا مواد سپین رنګې غونډې شي. بیا مې پکې یوه پیاله غوړي، یوه ذره مالګه، نیمه وړه قاشقه هیل او یوه غټه قاشقه بیکینګ پوډر هم واچول او دا مواد مې ښه سره ګډ کړل.
ورپسې بیا 3 پیالې په اندازه جوار اوړه او 2 پیالې ترمیده اوړه هم پکې ور اضافه کړل او د لاس په مرسته مې یو نرم اوړه وغږه او بیا مې 15 دقیقو دپاره یو څنګ ته کېښوده او تر هغې مې بیا داش هم په 180 درجو باندې تیار چالان کړ چې ګرم شي. پنځه دقیقې بعد مې بیا اوړو نه وړې څغالې جوړې کړلې او په دا طریقه چې ګورې کلچې مې ډیزاین کړلې. دوستانو زما د جوارو اوړو نه چې هر څه جوړیږي ډېر خوښیږي، که د جوارو کیک وي، روټ وي، ډوډۍ وي یا هم کلچې، دا ټول زما ډېر خوښیږي او په شوق یې خورم. همدې دپاره مې جوړ هم کړل، که چیرې پاتې شوي نو بیا به یې خپله شین چای سره نوشجان کړم. کلچې چې جوړه شوې بیا مې پنجې سره دغسې ډیزاین پرې جوړ کړ، بیا مې د هګۍ زیړ او شیدو یو مخلوط جوړ کړ او د کلچو په سر مې ووهه تر څو ښه جلاداره راشي او په آخر کې مې بیا لږ کنځلې او سیادانه هم په سر یې واچوو. دا کلچې مې بیا د داش پتنوس باندې کېښودل او تیار ګرم شوي داش کې مې تقریبا 15 دقیقو دپاره پخې کړلې. کلچې چې پخې شوې اول مې پرېښودل چې ښه صحیح یخې شي او بیا مې جګې کړلې. دې نه بعد مې بیا شروع وکړه شیرپیره جوړه کړم. دوستانو که شیرپیره مو خوښیږي او په باقي هره طریقه مو جوړه کړې وي او صحیح نه وي راغلې نو په دا طریقه یو ځل حتما جوړ کړئ. 100% کې به ښایسته او خوندور شیرپیره لاسته راوړئ. دا ځل نو دا شیرپیره نور هم خوندور راغلي او ښې پستې او خوندورې. د دې دپاره مې 2 پیالې ړنګ پیره وای، 1.5 پیاله بوره او 100 ګرامه کوچ په یو دیګ کې واچول او ښه مې مکس کړل. دا مې بیا تقریبا 10 تر 12 دقیقو دپاره جوش کړ، البته د منقل اوسط یعنی میډیم درجې باندې تر څو ځګ پرې جوړ شي. منځ کې به مې ښورولو هم تر څو ونه سوځي او بیخ ونه نیسي، ځکه چې که دا وسوځېدې نو بیا شیرپیره سوی بوی کوي نو اصلا خوند نه کوي. بیا تر هغه چې دا مواد جوشیدل نو لږه پسته او چارمغز مې هم میده کړ. دا مواد چې جوش شو او دغسې ځګ پرې جوړ شو، بیا مې نیډو والا وچې شیدې نه یو قطۍ چې 400 ګرامه کېږي د نه لږ پکې واچولې او سره ګډې مې کړلې. ورپسې بیا هیله وچه میوه هم پکې واچوله او د وچې میوې نه مې لږه وساتله چې بیا یې په سر هم واچوم. البته دا استثنایي دی، بعضې خلک یې فقط سر باندې اچوي، ولې زما یې هم په سر خوښیږي هم منځ کې، نو همدې دپاره په منځ کې هم اچوم. دا مې بیا څو دقیقو دپاره نور هم پخه کړه تر څو دا مواد یو څه ټینګ شي او دیګ نه ځان جدا کړي. بیا یې منقل ګل کړه او دیګ مې ترې لرې کړ. د دې دپاره مې بیا د کیک په دې لوښي کې لاندې کاغذ کېښوده او دا مواد مې پکې واچوه او په یو اندازه مې هوار کړ. تاسو کولی شئ لوښی لږ وړ هم کړئ تر څو شیرپیره بیا په اسانه ترې جدا شي. د دې په سر مې بیا لږ نور میده شوي پسته او چارمغز هم واچول، قاشقې سره مې وټپولو تر څو سم ورپورې ونښلي. بیا مې 100 ساعتو دپاره پرېښوده چې کلک شي. البته زه یخچال کې نه ږدم، د کوټې په حرارت یې پرېږدم چې کلک شي.
دا هغه ټول شیان وو چې د اختر اولې ورځې کې مې جوړ کړل. د اختر په دویمه ورځ چې کله له خوبه پاڅېدم او تر څو چې دا نور له خوبه پاڅېدل او سهار چای مې تیارول، نو یو څو شیان مې نور هم تیار کړل، لکه سینمن رولز. د دې لپاره مې 600 ګرامه اوړه، لږه مالګه، 2 پاکټ د ونیلې بوره او 50 ګرامه میده بوره په یو کاسه کې واچوه. د دې په سر مې بیا یو پاکټ خمیر مایه، 100 ګرامه نرم کوچ، 300 ملي لیټره ګرمې شیدې واچولې او سره ګډې مې کړلې او یو برابر غونډې اوړه مې جوړ کړ. دا مې بیا ساعت دپاره یو ګرم ځای کې کېښوده چې ورسیږي. تر هغې نه بیا مې شریپې راواخیستله، لوښي نه مې جدا کړله، بیا مې ټوټه کړه او په دې سروینګ ډش کې مې کېښوده. تاسو لیدلی شئ چې داسې یو خوندوره شیرپیره راغلې وه چې پوښتنه مه کوئ. دې نه بعد مې بیا د ماشومانو د اختر ډالۍ هم تیارې کړلې. نورو ماشومانو ته مو د اختر په اولې ورځې باندې عیدي ورکړې وې، نو خپل ماشومان مو لا پاتې وو، نو دوی ته مو هم جوړې کړلې او ور مو کړلې. دلته به تاسو سره یو د کار ټریک شریک کړم. ماشومان ته عیدي او سرګیرو کې چې هر څوک پیسې ورکوي، دا زه ترې نه اخلم. دې کې 15 یا 10 یورو دوی ته ورکوم چې خپله ځان ته مکتب کې یو شی نه یو شی واخلي او باقي ورته یو دخلک لري، هغې کې اچوم تر څو کله چې غټ شي نو د دوی په درد وخوري. په دې 10-20 یورو باندې زما نه کوم دنیا آبادېږي او نه ورانېږي، ولې دوی ته وروسته بیا ډېر مرسته کیدی شي. لکه زما زوی د موټر چلولو ډېر شوقي دی، نو هغه ته مې ویلي دي چې ځان ته جمع کړه او کله چې 14 کلن شوی بیا به لایسنس واخلي. نو هماغه ته لګیا دي جمع کوي، البته نیم خو تیار جمع کړي هم دي، تر څو چې 14 کېږي نو پیسې به تیار برابرې وي او لا ډېر به هم جمع کړي وي. نو دا یو ټریک به تاسو سره هم شریک کړم. تاسو هم کولی شئ خپل ماشومان ته یو دخلک یا پیګي بینک واخلي، همدا 15 یا 20 یورو میاشت کې ورته واچوئ، نو وروسته به یې ډېر په درد وخوري. دا به زما طرفه یو مشوره، هیله ده چې خوښه شوې مو وي. راځئ نو بېرته اشپزي خواته، ورپسې مې بیا د سینمن رول فیلینګ تیار کړ. لږ کوچ مې ویلې کړ، دې کې مې لږ براون شوګر چې نسبت نورمال بورې نه لږ صحي او ډېر خواږه هم نه وي، او دارچین مې په یو کاسه کې واچو، سره ګډ مې کړ. دا مې بیا یو څنګ ته کېښوده، تر هغې نو اوړه ورسېده، نو دا مې واخیسته او څلور کونجه مې هوار کړ. همدا فیلینګ مې بیا پرې ووهه او یو طرف نه مې سره راغونډ کړ او بیا مې ټوټه کړ. دا مې ټول بیا په یو شیشه‌ایي لوښي کې کېښوده، بیا مې دوباره 40 دقیقو دپاره استراحت ورکړ چې دا 2 برابره شي. څلوېښت دقیقې بعد مې بیا د دوی په سر پیروی واچو او تیار ګرم شوي داش کې مې 30 دقیقو دپاره پاخه کړل. تر هغې مې بیا لوټوس فله فروستینګ چې دا یو رقم کریم دی چې په سر یې وهل کېږي، دا مې جوړ کړ. د دې دپاره مې یو قوطي تازه پنیر، یوه قاشغه د لوټوس کریم، 2-3 قاشغې پیروی او 2 قاشغې میده بوره په یو کاسه کې واچو، ښه مې سره مکس کړ. دا مې بیا یو څنګ ته کېښوده. سینمن رولز مې چې دا شنه ویستل، دا فروستینګ مې بیا زر زر همداسې پرې ووهه. بیا مې لږ لوټوس کریم ویلې کړ او په سر مې ورته واچوه. وروسته مې بیا لږ د لوټوس کلچې هم میده کړلې او د دې په سر مې واچوه. نو دا خوندور سینمن رول تیار شول. ورپسې مې بیا دغه کریم رول ماننده خواږه هم تیار کړل، البته قواره او ډیزاین کې نه بلکې موادو کې. دې کې ټول هغه مواد استفاده کیږي کوم سره چې کریم رول جوړیږي. د دې دپاره مې 1 ساعت مخکې یو پاکټ پاف پیسټري یخدان نه وویستل او پرې مې ښوده چې یخې نرم شي.
دا بیا منځ کې 2 ټوټه که په سر مې ویلې شوی کوچ ووهلو تر څو بیا وروسته په اسانه سره جدا شي او منځ کې مې دوباره سره راتاو کړم. د دې لپاره چې دا ښه جلادار راشي د یو هګۍ زیړ او لږ شیدې مې سره مکس کړ او د دوی په سر مې ووهل او بیا مې تیار ګرم شوي داش کې 15 دقیقو دپاره پخه کړل. دا مې چې داش نه وویستل منځ مې جدا کړ او پرې مې ښوده چې ښه صحیح یخ شي او تر هغې مې بیا کریم ورته جوړ کړ. مخکې له دې چې دې کې کریم ووهل شي دا باید ښه صحیح یخ وي کنې بیا کریم ویلې کېږي. د دې کریم جوړولو دپاره مې پیروی میده بوره او مسکپون کریم په یو کاسه کې واچول او برقي مکسر سره مې تر هغه مکس کړ چې دا کریم ټینګ شي. کریم چې جوړ شو د بیا پلاستیک کې واچو تر څو پف پیسټري بیا ډک کړم. داسې بیا ښه په اسانه جوړیږي. دا مې بیا یخچال کې کېښوده پف پیسټري چې ښه یخ شو نو کریم مې یخچال نه راوویسته. د پف پیسټري په منځ کې بیا اول کریم ووهه د دې په سر مې بیا توت زمیني هم کېښوده. په آخر کې مې بیا د دوی په سر مې د شوی بوره هم واچوله بیا نو دا هم تیار شو. دا مې بیا په لوښو کې کېښوده. لوښي کې مې یو څنګ ته دا او بل طرف ته مې د جوارو کلچې کېښودلې. شیرپیره او دا نور شیان مې هم هر څه تیار کړل او ټول مې میز باندې تیار آماده کېښودل تر څو مېلمانه چې راځي نو هر څه تیار وي. په همدا د اختر ورځ باندې مې د ورور د کیک باکسینګ مسابقه هم وه چې الحمدلله دا یې وګټله او مډال یې واخیسته نو ټول ورته ډېر خوشحاله شو. په سبا یې نو د سهار چای دپاره لاړو خورکۍ کره مې سهار چای مو هلته یو ځای سره وڅښلو. یو څو ځای نور هم چې پاتې وو هلته هم اختر مبارکي ته لاړو او بیا نو راغلو خپل کورونو ته. همدې سره نو د اختر دا ولاګ هم پای ته ورسېدو. دوستانو هیله ده چې د ولاګ لیدلو نه مو خوند اخیستی وي. که مو خوښ شوي لایک یې کړئ، خپل دوستانو سره شریک کړئ. که زما چینل ته نوي راغلي یاست او یا هم تر اوسه مو که سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ. تاسو ته ښه وخت غواړم. الله پامان.